إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد. اولنی لار چې انسان زیات رسی هغه د سترګو حفاظت نه کول. د زنا شروعات چې دغه د سترګو نه کیږي، د سترګو نه د زنا شروعات کیږي چې سړی د سترګو حفاظت نه ساتي، دغه نور د بدن د هر اندام حفاظت ساتي، خو هغه دومره فایده نه ورکوي. بنیاد چې دغه سره هغه د سترګې دی، د سترګو دغه شی چې د ټول کار ورانوي. نو بنیاد کته دا وایي چې د زنا نه په حفاظت کیم او چېرته به دې ګناه کې واقع نشم، نو د خپلو سترګو حفاظت وکړي، سترګې به کوزې ساتي. خاص کر نن سبا د فتنو په دې دور کې هر طرف ته فتنې دي، نو په دې کې مؤمن د خپل نظر حفاظت کوي. ذكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الله مؤمنان السرود دوات لخبلوا استرقي بازتكي أو دخبلوا عورتوني بازتكي قولا عورتي دسترقي نبات ذكر كده الدليل اللي بدي باني جي بنياد دسترقي دسترقي خيال دوساتو دا عورت بخير ساتريكي او کوم سره چې د سترګو خیال نه ساتي د عورت غالبا هغه په حفاظت کې نه وي. الله سبحانه وتعالى هغې پسې وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. او ښځو ته هم دا ووایه کومې چې مسلمانانې ښځې دي چې هغوی د خپلو نظرونو حفاظت وکړي، د خپل نظرونو د کوز ساتي. ويحفظن فروجهن او د خپلو عورتونو خیال دې ساتي. نو بغیر ضرورته بغیر عذره سړي له نه روا چې هغه پردي ښځې ته وګوري. یو خو هغه زنانې دي چې د هغوی لپاره محرم ده، هېڅ خبره نه هغوی مخ ته کتی شي. او کومې زنانه چې پردۍ زنانه حسابېږي د ده لپاره نو هغوی ته دی نشي کتی، الا دا چې عذر یې ضرورت یې هغه جدا مسله. خو نور به سړی او ښځه د خپلو نظرونو حفاظت کوي. سړی به د خپل نظر حفاظت صرف دې نه کوي چې ښځو ته به نه ګوري، بلکې هلکانو ته به هم نه ګوري. خاص کر هغه هلکان چې د هغوی ګیر او برېت نه یې راغلي، کچا هلکان دي د هغوی د لاسه هم فتنه جوړېږي، غټه فتنه د هغوی د لاسه هم جوړېږي. تر دې چې ګوره زموږ د دین مشران چې هغه امامانو په علم کې او په تقوا کې، هغوی به یوازې نه کېناستو چې د هلک سره چې د هغه به ګیر او برېت نه و، ځکه چې یو خو د فتنه جوړېږي، بله کېدای شي څوک بدګماني وکړي. د خپل ځان حفاظت به کوې. زموږ په دې خلکو کې حقیقت به وایو که څوک به خفه کېږي هسې به خفه کېږي، الله دې خوشحاله کړي. خو موږ څوک په دې نه شي خوشحالولی چې حق پټ کړو. نو زموږ په دې بعضو خلکو کې دا مرشتي چې هغوی د هلکانو د ټیغ ټیغ ګوري، که چېرته هلک رواني نو دی به سترګې دوه په ځای څلور کړي او ګوري او ګوري به، نو اکثر به د هغه سره رور رواني یا به سره پلار رواني او دی به دا بدګماني کوي چې دا چې د ځان له راوستی. زموږ په دې قوم کې دا مرشتي وره دا به منئ چې کومه غلطي به موږ کیي هغې ته به غلطي وایو. په د هغه وخته پورې زموږ معاشره نشي برابر کېدی چې څوک پرې موږ خپلې غلطۍ د غلطي نه یې ویني. دا مرشتي چې دا بعض خلک که چېرته هلک ویني د هغه ته به ټیغ ټیغ ګوري، که ته ورته وایي چې ګوره د سترګو حفاظت کوه. سترګو حفاظت خو خلک د ښځو نه کوي، دا خو سړی دی. نو ګوره چې د کوم ماشوم ګیر او برېت نه یې راغلي د دې د لاسه هم فتنه جوړېږي. شریعت ته دا وایي چې په دې وخت کې هم ته د خپلو سترګو او د خپلو نظرونو د دې به حفاظت کړي. او د حفاظت او بازارونو کې کې بازار د دې سړی لړ چې بازار کې غټه فتنې، ځکه د یاد ساتئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دې ځمکه کې چې د الله کومه ځمکه بدي شي هغه د بازارونو د ځمکه، او د الله چې په دې ځمکو کومه ځمکه خوښه نه هغه د جوماتونو د ځمکه. حتی الوسه کوشش کوو چې بازار ته لاړ نه شي، الا دا اوس مثال کې داسې کار راشي چې د هغې نه بغیر ګزاره نه کړي. نو سړی خیر دی که بازار ته لاړ شي د ضرورت مطابق کار کوه، دا به نه چې پالتو به ګرځي دا شی په څو دی دا په څو به میلاو شي، نه په اخره کې بیا راوځي بیا بل د بعض وایي څه ازاده وکړه. نو ګناه په ځای کې سړی څنګه څه ازادی دا ورته ورو ځان الټه ښه ځان ګناهګاری په څه شي ته څه ازادی ته ځان تباه کې. نو بازارونو ته بغیر ضرورته مه ځئ، او که چېرته لاړ شي بازار ته نو دومره وخت پکې تېروئ چې څومره ستاسو ضرورت دی، او زر ته زر د بازار نه د وتو کوشش به کوې همیشه. بازار هغه ځای چې الله سبحانه تعالی بدي شي، نو څنګه ته په یو داسې ځای کې هسې وخت تېروې چې کوم ځای د الله سبحانه تعالی بدي شي؟
جمعات د الله سبحانه وتعالی ټول نه زیات خوښي نو راشه دا خلک د دې جوماتونو چې سلام وګرځي داسې منډې وایي ته وایي چې د جیل کې ناست دي دې ځای نه به وځي ولې ځکه چې شیطان ورته دا ځای نه دی ښایسته کړی شیطان ورته هغه ځای ښایسته کړی نو هلته به چې د پردۍ زنانه د چا ښځه به وي د چا مور به وي د چا خور به وي د چا لور به یا به روانې دا ظالم به ورته ګوري دا هغه انسان به ورته ګوري چې دا بې ایمانه مې او بې غیرته مې ځکه چې کوم سړی ایمانداري او کوم سړی غیرتمني نو په هغه کې دا صفت نه وي چې هغه چې د پردۍ خور ته یا پردۍ مور یا زنانه یا د چا لور ته وګوري نه دا کېدی نه شي یو خو دې الله سبحانه وتعالی نه یېرېږي ټول اوله خبره دی چې دې سوچ کوي چې الله معیني او دویم دا چې د خپل مور خور سوچ هم کوي او څنګه چې کوي داسې به درسره کېږي او څه چې کوي هغه به ریبې نو څنګه چې ستا خوي او ته د نورو خلکو ته په هغه نظر ګورې نو دا ځان سره لیکل ساته او په زړه دا خبره ولیکه چې څنګه ته د چا زنانو ته ګورې دغه شان ستا هغې ته هم خلک ګوري که ته به دې مسافرو کې خوشحاله ناست یاره زموږ ښځې ډېرې درنې ښځې هغو ته څوک نه شي کتی ته دا خبره مه کوه چې څنګه ته کوې داسې به کېږي دا قرض دی علما وی زنا قرض دی او که ستا په کور کې ښځه نه وي چېرته زنانه نه وي نو ستا د دې کور د دې دیوال سره به څوک زنا کوي خو کوي به د کور د دې دیوال سره به دله کوي به داسې قرض دی چې دا چېرته نه ختمېږي دا به لازم تا نه څوک اخلي دا قرض نو د خپلو سترګو حفاظت په بازارونو کې په عامو ځایونو کې بازار نه علاوه په ګاډیو کې سړی ناست وي په لاره کې چې ته روان یې عامو لارو کوڅو کې کوم ځای کې زنانه راشي نو ته د خپلو نظرونو حفاظت کړه دا بس څه نو موږ څه وکړو اوس هغو چې پرده نه یې کړي ګوره الله ویلي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله ویلي سړو ته ووایي چې نظرونه کوز ساتي بیا بل ځای کې الله ویلي علیکم انفسکم ای ایمان والو د خپل ځان سوچ کوئ نو ما ته به ځان د جهنم نه بچ ساتو داسې ده که نه ده ما ته به خپل ځان بچ کوو کوشش به دا کوو چې الله زموږ نه راضي شي کوشش به دا کوو چې الله چې زموږ نه ناراضه نه شي که نه موږ به دې ته ګورو چې دا مخامخ سړی څنګه دی اوس یو سړی دی سینما یې کولاو کړه پای کې فلمونه لګوي او ته به کوم ناسې ډډه دې لګولې ده څه وکړو بس هغه کولاو کړی دی نو موږ ورته څه ووایو دا څه خبره شوه یو سړی بس ګناه کوي ته به سره پکې شریک دا بعض کسان ډېره کې به مه شریک په کور کې به مه شریک ښه طاقت به یې رسي ښه اوس به یې رسي کشران به ټي وي راوړي دی به ورسره هم ناست شي لکه بس دوی راوړه نو بس څه مې ورته ویلی دا هغه سړی دی چې دی ګوره هېڅ احساس یې نه شي چې دا یو ګناه ده دغه یو بانه جوړه کړې وي دوی راوړه نو د ده ورته هم زړه کېږي لکه چېرته یو زنانه ته ویلي چې هغه په غلط شکل یا هغه په بېحیا زنانه یا وریاذ بالله زناکاره که هغه هر څه کې ته د خپل ځان حفاظت کوه ته د خپل ځان حفاظت کوه دا پرېږده چې د زنانه په څنګ کپړو کې ده او په څنګ برخه کې ده دغه شان دې ټیویانو کې چې د زنانه راځي نن سبا غټه بیماري دا ده چې د دې ټیویانو د لاسه او د دې موبایلو د لاسه ګناه موږ ته ګناه نه ښکاري دا خبره موږ بار بار کوو نو جي موږ پکې خبرونه وینو د صحیح د خبرونه ګوره 90% خبرونه چې بیانول کېږي دا څوک بیانوي دا ښځې بیانوي ښه نو په کوم ځای کې په قرآن او حدیث کې دا استثنا راغلې ده چې پردو ښځو ته مه ګورئ الا دا چې خبرونه بیانوي نو هغو ته ګورئ دغه خیر دی دغې ته ګورئ ځکه چې دا خبرونه بیانوي دا په کوم ځای کې دا خبر راغلی که چا ته دې استثنا معلومه وي موږ د پوه کې موږ هم بیا خبرونه ګورو موږ چې د دې اجازت شته شریعت کې وي چې دې زنانو ته پکې ګورئ دا چې خبرونه بیانوي دا یو قسمه خاص زنانه دي داسې بانه جوړ کړې موږ ځان له خبرونه ګورو دا کوم چې خبرونه ګورو دا هم داسې دروغ وایي د تجربې خبره کوم بعض څه مثال کې چینلې لګولي 900 چینلې به ډیش کې راځي 900 یا 600 یا 300 یو به پکې چېرې داسې چینلې چې کله ناکله پکې تلاوت لګي نه دی به څه بچې یې دغې دپاره مې لګولی ما چې مکۍ نه ما مکۍ نه لاړ شه مکې ته مدینې نه لاړ شه مدینې ته که 900 چینلې تا لګولي دي او ویې دغه یو دپاره مې لګولی نه د یو کم 900 چینلې تا سره څه کوي به کور کې دننه په دې کې نور هېڅ نشتي چې کم چینل اړی په هغې کې به یو زنانه راځي چې کم چینل اړی په هغې کې به یو داسې هلک راځي چې هغه هلکان هم د ځان نه یو فتنه جوړه کړې ده هلکان پکې میکپ یې کوي هلکان پکې زنانو سره ځان یو شان کړی هغه هم یو فتنه شي نو د خپل نظر حفاظت به کې دې ټیویانو ته مو ګورئ د خپل نظر حفاظت به کې د اخبارونو کې چې کوم تصویران د زنانو راځي دې ته هم کته ګورې ناروا وایي
موږ ته په دې شي چل شوی د اخبار د زنانه کومې چې اخبار کې راځي او کومې چې ټیویانو کې راځي خبرونه بیانې دا ګوره موږ ته صرف پردي زنانه نه ښکاري ته به دا چې زمونږ خپلې دغه څه رشته او زمونږ شی دوی ته ګوره خو که چېرې دې چې په لار روانې ها دوی ته مه ګوره ښه نظر کوز ساته دې ته مه ګوره خو په ټي وي کې چې کومه ده ناسته ده د خبرونه بیانېږي یا په اخبار کې تصویر دی یا په میګزین کې تصویر راغلی دې ته ګوره دا ټول حرام کارونه ټول ناروا کارونه او دا ټول د زنا طرف ته یو لار ده چې څو پورې ته د خپل نظر حفاظت نه کړې د هغه وخته پورې ته د زنا نه نشي بچ کېدی الله سبحانه وتعالی زموږ د نظرونو حفاظت وکړي إلى جنة الله زوف الشهيد وحي